نو خبره دا ده یاره چې پخوا زمانه به د دې وړو جینکو به د ګوډای واده نو هغې کې به ما په د لرې هغه څارمن پټي ما اچولې وه نو د شوکه به مې غږو او هغه به زه بللم پلار مې یو ورځ د مونځه راته چې زه یې وولم نو پړ مخې وګرځم پاڅه د خنزیر ځیه زه درته وایم چې جینکو سره مه کښېنه ښکران به دي شي او ته جینکو تر نن ورځې جینکو سره په واس نه کښېنم پلار راله تختای راړه او مشواڼه یا د کانو کالم دا به په لومبای ورځ وړتاوي تعلیم که نه نو هغې راله راکړو نو ما ته یې ویل هلکه دا مې درله راړه لادشاه باچا طاهرشاه باچا ته مې ویلي دي واړو واړو ته هغوی به درپسې راشي نو اسکول ته به ځې تمامه شپه خوب نه راته چې دی به یې اسکول کې وهل کېږي که نه نو بس چې سهار دی راله نو ما چای څښله نو بس یو پیاله یې مې وڅښله مور مې وایي ځان مور کاسې نه چې وکې شي مې وکېدی شم زما خوړه نو لړم یاره چې سم په اسکول وردننه شوم د شفیع الله ډاکټر دی دا ځای چې و نو دا اسکول د لیمبو لاندې اوس ټالی ځوانډه ده ورسره د سټک د لرګي پروت او هغه پخوانی کورسا کې اوس استاد جیناس دی یو شپږ لښتې یې ځان سره ایښې وې هغه لښتو ته چې مې وکتم یې که دای راله راواچوله راله هسې ځان له مې زړه خفه کړه دې کې اوس دې لاس ته چې کوم کسان دي نو هغه یو ورته وایي تا ولې زما په روم تختی ماته کړې یاڅئ نو بس دې ځای نه ونیسه استاد جیناس و هغه هم هغه شنه راواغسته نو د دی خو تجربه شوي نو دوه لښتې یې وولو یو لښتی یې زه هم ورسولم خو ما مخکې ټوپ کړ بیا ځای له رالم مې ګوره ما څه ګناه نه دی کړی ما له لښته راخلاصه کړه ګډبته کلاس کې پته لګي چې دا هلک نن راغلی نو مې دلته د تپوس سلیړ نشته نو چې کلاره کلاري شو نو هغه دې طرف ته کسانو خو جګړه نه وه کړې هغوی ته وایم د وړو بولو څه پروګرام دی یو ګوته به نیسې دا اشارې وې هغوی چې بهر ته ځئ نو دوه به نیسې نو هغه خو ما ته خبرې وکړې نو زه رالم د استاد جي مخې ته ودرېدم دا پنځه واړه مې ونیسلې چې لکه اودس ماتې ته ایسته راشه نو تاسو چې دوه ګوتې نیسه چې بهر ته ځې مې قبض مې دی او قبض مې دی چې اوس رالم نو دوره ویښتې دي په پټای پتون کې اوس کارنیل و هغه راغی راشه دلته کې د کوم ځای ته مې صوابی ځای دی ما سره نوکري نه کې مې وویل څه ځای کې ملیشه کې یاره جي مې زه پخه نه شم کولی چې څه مال خفې بس بیا بلله نومو نو مې کوم ځای به یې کوټه کې بس ځان سره مې دا پیزې د خدای پاک وبخي د رباب دپاره سیټ که هغه اوښې مې د مانیری د دبلې دپاره لړو چې به لړو نو هغه چې به مې له وردای سره سپلای راکړې دغه هغه خو به اسپایانو لرکې د ملیشې نه به ساده کپړې خوړه مې نه خوشحالېده د بلوچیانو به دې ځای بریدو خوله به یې بند وه هډور به یې ټوپک ته اچولو خطرناکه علاقه وه نو بس چې کارنل صاحب جیپ په زمونږ نه مخکې زمونږ ټرک په ورپسې و نو هغه کې به هم هغه مشین لګېدل او ګیلن به یې ورته خو هغه په ټلیفونو کې لږه خطره ده ودرېږئ چې دی به ما کوزون سبزلي کور دی مزداد شاه خیل شه دا دې څه په زنا کې اخته کړي یو مې زما هم ساعت تنګ شوی پرېږده بس بیا کارنیل صاحب ته کېناستم نو خدای دې ورځ ښه کړي دی راته وایي که وتښتېدی ماما وایي زیدې پولیس به دې راولي نو ما